د روژې ګټې. د روژې په هر شپه کې الله تعالی ځینې بندګان د اور څخه خلاصوي. د روژې په راتلو سره د دوزخ دروازې بندېږي. د روژې په میاشت کې د لیلة القدر شپه شتون لري چې د دې شپې عبادت د زرو میاشتو له عبادت څخه غوره ده. د روژې اجر د نورو عملونو څخه زیات دی چې د 10 څخه تر 200 پورې اجرونه ورکوي. روژه نیونکي لپاره خوشحالي ده د روژه ماتي په وخت کې. روژه نیونکي لپاره خوشحالي د قیامت په ورځ چې د الله تعالی سره لیدنه کوي. د روژه نیونکي خوله ښایسته بوی کوي. د روژه نیونکي د خولې خوشبويي د الله تعالی په وړاندې د مشکو د خوشبويي څخه ډېره خوښه ده. روژه د شیطان په وړاندې ډال دی. روژه باطلو ته ډال دی. روژه د دوزخ د اور لپاره ډال دی. روژې سره انسان د بدو خبرو او شور څخه بچ کیږي. روژې سره انسان بدو ردو او جنګ څخه بچ کیږي. روژه نیونکی به جنت ته د باب ریان دروازې څخه ننوځي. د روژې په راتلو سره شیطانان او پیریان تړل کیږي. د روژې په راتلو سره د جنت دروازې خلاصیږي. په روژه کې د الله تعالی له لوري اعلان کوونکی اعلان کوي چې ای د خیر غوښتونکیه د خیر غوښتنه کوه او د شر غوښتونکیه د شر څخه ځان وساته. د روژې میاشت د برکات او د خیر میاشت ده چې انسان ته په روژه نیولو حاصلیږي. روژه د مسلمانانو لپاره سفارش کوي چې الله تعالی دا بنده وبخښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر هغه انسان چې روژه ونیسي د ایمان له کبله او د ثواب د غوښتلو له کبله نو مخکینی ګناهونه بخښل کیږي. د روژې نسبت الله تعالی ځان ته کړی چې دا زما لپاره ده. روژه کې نفل عبادت الله تعالی په فرض عبادتونو سره قبلوي. روژه کې فرض عبادت الله تعالی په 80 عبادتونو قبلوي. روژه د صبر میاشت ده او د صبر ثواب او بدله جنت دی. روژه د همدردۍ او احسانات میاشت ده. د فقیرانو، مسکینانو، کونډو او ضعیفانو سره باید همدردي او همکاري وشي.